السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي ستاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به ستاسو در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې په فیسبوک کې د هر چا آی ډي ور ختمه کړئ. هو ملګرو، ګوره دغه طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ، دغه طریقه به تاسو په سمه لار استعمالوئ. ملګرو، اوس که چیرې ستاسو په نامه باندې چا په فیسبوک کې پیک آی ډي جوړه کړې وي یا ستاسو د ملګري په نامه باندې پیک فیسبوک آی ډي جوړه کړې وي او اوس تاسو غواړئ چې هغه آی ډي ور ختمه کړئ، یعنې له ټول فیسبوک چې ور ډیلیټ کړئ، نو تاسو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ګوره ملګرو، بیا هم درته وایم چې دغه طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ، دغه طریقه به تاسو په سمه لار استعمالوئ. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو خامخا له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف نو ملګرو، تاسو به راسئ په خپل موبایل کې به فیسبوک اپلیکیشن خلاص کړئ. نو ملګرو، کله تاسو فیسبوک خلاص کړئ، اوس به تاسو د هغه کس آی ډي راواړوئ د چا آی ډي تاسو غواړئ ور ختمې کړئ. نو دغه رقم ملګرو، ګوره زه غواړم دغه آی ډي ختمه کړم، دغه رقم تاسو ملګرو هغه آی ډي خلاصه کړئ. نو ملګرو، کله تاسو هغه آی ډي خلاصه کړئ، ګوره دلته لیکلی د مور له پروفایل سره ملګرو، ګوره لیکلی دلته مور، په دغه مور باندې ملګرو اوس تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په مور باندې کلیک وکړئ، ګوره په دې کې دریم اپشن ده کاپي لینک ټو پروفایل. اول به ملګرو تاسو دغه لینک کاپي کړئ، کاپي لینک ټو پروفایل باندې به تاسو کلیک وکړئ او ملګرو دغه لینک به تاسو کاپي کړئ. نو ملګرو، کله تاسو لینک کاپي کړئ، بیا به په دې مور باندې تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په مور باندې کلیک وکړئ، ګوره په دې کې اول اپشن ده ګیو فیډبیک اور ریپورټ دیس پروفایل، په دغه باندې ملګرو اوس تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، ګوره په دې کې موږ سره دویم اپشن ده پیک اکاونټ، په دغه پیک اکاونټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ او په دغه سند باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دغه تاسو ملګرو کلیک وکړئ، ګوره موږ سره اخري اپشن ده ریپورټ پروفایل سبمیټ ټو فیسبوک پر ریویو، په دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ، په دې سه نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ او په دغه ریپورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په ریپورټ کلیک وکړئ، ګوره راغلی سبمیټډ ټو فیسبوک پر ریویو یو هیو سبمیټډ ا ریپورټ، دا خو ریپورټ شوله. دغه رقم ملګرو اوس به تاسو راسئ شاته، دغه آی ډي چې به اوس دی دغه رقم اوس به راسئ ملګرو په دا درې لاینې است ملګرو، په دغه باندې به اوس تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، په دې تاسو کلیک وکړئ، لاندې به راسئ، کله چې لاندې رالاست دلته لیکلی د هیلپ اینډ سپورټ، په دغه هیلپ اینډ سپورټ باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په هیلپ اینډ سپورټ باندې کلیک وکړئ، ګوره دلته موږ سره ملګرو څلورم اپشن ده ریپورټ ا پرابلم، په دغه ریپورټ ا پرابلم باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو ملګرو په دغه باندې کلیک وکړئ، نو ګوره ملګرو په دې کې موږ سره دویم اپشن ده وایي سمثینګ ایزنټ ورکینګ، په دغه سمثینګ ایزنټ ورکینګ باندې تاسو کلیک وکړئ. نو دغه رقم ملګرو په سمثینګ ایزنټ ورکینګ کله تاسو کلیک وکړئ، اوس به تاسو لاندې راسئ، کله چې لاندې رالاست ملګرو، ګوره دلته لیکلی د پروفایل، په دغه پروفایل باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ، نو دغه رقم دلته به اوس تاسو یو خط درښیم ملګرو، هغه خط به دلته تاسو کې ولیکئ. نو ملګرو، دا خط به تاسو ګوره دلته کې ولیکئ هیلو مارک دیس پروفایل از فول اف لایز اینډ انسلټ، دا خط به تاسو کې ولیکئ. کله چې ملګرو خط کې ولیکئ، نو له هغه بعد ملګرو دلته تاسو د هغه کس آی ډي هغه کوم لینک چې موږ هلته کاپي کړی ملګرو، هغه لینک به دلته تاسو اوس کې پیسټ کړئ. دا رقم به ګوته ملګرو دی په ونیسئ، ګوته چې په ونیوله پیسټ به وایي او کوم لینک تاسو کاپي کړی و هغه لینک به ملګرو دلته تاسو پیسټ کړئ او په دغه سند باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، کله تاسو په سند باندې کلیک وکړئ، نو ګوره فاینلایزینګ بګ ریپورټ روان سو، پلیز ویټ را روان ده. دغه رقم اوس به دغه ولیږل سي او دغه رقم د هغه سړي آی ډي به په 24 غنټو کې د دننه ختمه سي. ملګرو، دا بالکل 100% کار کوي. ګوره ملګرو، بیا هم درته وایم چې دغه طریقه به تاسو په غلطه لار نه استعمالوئ، دغه طریقه به تاسو په سمه لار استعمالوئ. دغه رقم ملګرو، بیا زه په دې باندې یوه بله ویډیو هم تاسو ته جوړوم چې خلک تاسو آی ډي څنګه در هیکوي، یعنې تاسو ته یو لینک در ولېږي، بیا ستاسو کله په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، نو هغه ستاسو د یوزر نیم او پاسورډ هغه ته ورسي او ستاسو د فیسبوک آی ډي هیک کړي. نو هغه لینکونه جوړېږي چیرې او دغه رقم زه تاسو درښیم هم ستاسو دا څنګه لینک وي او تاسو باید په کومه لینکو باندې کلیک هم باید نه وکړئ. نو ملګرو، تاسو بیا هم درته هم دغه طریقه په غلطه لار مه استعمالوئ، په سمه لار استعمال کړئ. کوم چیرې ویډیو خوښه شوې وي ملګرو، ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، ملاویږو په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.